د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام په مکړې د نن خبري ټولګي ته. پاکستان وايي د امریکا ډرون ته دوی لاره نه ده ورکړې، طالبان دروغ وايي. په داسې حال کې چې افغان حکومت وايي پاکستاني پلاوي منلې چې ډرون د دوی له هوایي حریم څخه افغانستان ته دننه کیږي، خو تازه د پاکستان د پوځ ویان وايي په استانبول کې افغان طالبانو ته په ډاګه ویل شوي چې ترهګري کنټرول کړي. احمد شریف چودري پاکستاني خبريالانو ته ویلي چې قاچاق وړونکي په افغان سیاست کې مداخله کوي. چودري دغه هیواد د څو رسنیو له مشرانو سره خبرو کې ویلي چې د افغانستان شرطونه هیڅ معنا نه لري، مهمه خبره د ترهګرۍ ختمول دي. د ډان ورځپاڼې د ریپورت له مخې هغه زیاته کړه چې د پاکستان د امنیت ضامن ځواکونه دي، نه افغانستان او اسلام آباد هیڅکله د طالبانو راتګ نه دی لمانځلی. هغه څرګنده کړې چې له ترهګرو سره خبرې نه کیږي او پاکستان افغان طالبانو ته مناسب ځواب ورکړی چې هغه مطلوبې پایلې ورکړي دي. شریف چودري د طالبانو دا نیوکې رد کړې دي چې پاکستان د امریکا بي پلوټ الوتکو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان دننه بریدونه وکړي. نوموړي ویلي دا تور بې اساسه دی. پاکستان هیڅکله امریکا ته اجازه نه ده ورکړې چې له خپلې خاورې څخه پر افغانستان بریدونه ترسره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ هیڅ داسې موافقه نشته چې له مخې امریکا د افغانستان پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي. د شمال زلزلې تازه جزئیات لا 800 ډیر ټپیان شوي. د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې د تېرې شپې زورورې زلزلې ګڼه مرګ ژوبله اړولې او پراخه ویجاړي رامنځته کړې ده. سمنګان، بلخ، بغلان، کندوز او بدخشان هغه ولایتونه یاد شوي چې دغه زلزلې له امله پکې مالي او ځاني زیانونه پېښ شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې زلزله کې نږدې 10 کسه مړه شوي او نږدې 800 نور ټپیان شوي دي. یو شمېر زلزله ځپلي وایي زلزله شدیده او دوامداره وه، ځکه یې پراخه ویجاړۍ تر شا پرېښوده. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زورورې زلزلې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. سمنګان او بلخ هغه ولایتونه یاد شوي چې له نورو سیمو ډېر ځپل شوي دي، خو بغلان، کندوز او بدخشان هم زیانمن شوي دي. یو شمېر زلزله ځپلي وایي زلزله شدیده او دوامداره وه، ځکه یې پراخه ویجاړۍ تر شا پرېښودې. ټرمپ وايي پاکستان اټومي ازموینې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له CBS ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان په دې وروستیو کې د اټومي وسلو ازموینه کړې ده. د خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان چیرته دغه ازموینه کړې، نوموړي زیاته کړه دوی نشي کولای تاته ووایي چې چیرته د اټومي وسلو دغه ازموینه کړې ده. دا یوه لویه نړۍ ده، اړتیا نشته چې ته پوه شې هغوی چیرته دغه ازموینه کړې ده. هغوی په پټه دا ازموینه کړې ده، خلک په دې ازموینو نه پوهیږي، یوازې ځینې ټکانونه احساسوي. ټرمپ همدارز ویلي چې چین، روسیه او شمالي کوریا هم د اټومي وسلو ازموینه کړې ده. د پاکستان د اټومي وسلو د ازموینو دغه راز داسې مهال د ولسمشر ټرمپ له لوري فشار کیږي چې له څه مودې راهیسې افغانستان پرله پسې د زلزلو قوي ټکانونه احساسوي چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کونړ، ننګرهار او تازه د افغانستان د شمال زلزلې. د کونړ زلزلې پر مهال هم یو شمېر خلکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي دا د اټومي ازموینو له امله وي. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د شمالي ولایتونو بلخ او سمنګان د زلزله ځپلو له کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلي غني د هغو افغانانو ستاینه کړې چې د هېواد له دننه او بهر د زلزله ځپلو سره مرسته کوي او دا د افغانانو د یووالي او انساني احساس څرګندونه بللې ده. هغه د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتي چې د افغانانو په نوم ترلاسه شوي مرستو کې د شفافیت نشتوالی پای ته ورسوي او د لګښتونو څرنګوالی روښانه کړي. نوموړي زیاته کړې افغانستان اوس د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د پراخو اقتصادي اړیکو له امله له پخوا ډیر پر ځان بسیا شوی دی. پخواني ولسمشر ټینګار کړی چې د حیرتان او مخکیني بندرونو د عوایدو او لګښتونو شفاف ریپورټونه دي له ولس سره شریک شي څو خلک د خپلو ملي سرچینو د مصرف په اړه باخبره شي. هند افغانستان د شمال زلزله ځپلو سره مرسته وکړه.
د هندوستان بهرنی چارو وزیر جی شنکر له خپل افغان سیال مولوي امیر خان متقي سره ټلیفوني خبرې کړي او د زلزلې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. بهرنی چارو وزارت وايي شنکر د ټلیفوني مکالمه کې افغان حکومت ته د 15 ټنه عاجلو بشري مرستو د تسلیمولو خبر ورکړی. جی شنکر خپل افغان سیال ته ډاډ ورکړی چې هیواد به ډیر ژر د درملو او خوړو په برخه کې نورې اړینې مرستې هم وکړي. ورته مهال د هیواد بهرنی چارو وزیر له خپل هندي سیال څخه د زلزلې په دې ناورین کې د خواخوږۍ او د افغانانو لاسنیوي څخه مننه کړې او اړمنو خلکو ته د یادو مرستو د پر وخت رسولو ډاډ ورکړی دی. همدارا دواړو لورو د دواړو ښځو اړیکو په پیاوړتیا او سیمه ییزو مسایلو خبرې کړي او هند ته د ښاغلي متقي د وروستي سفر د پایلو پر تعقیب ټینګار کړی دی. ایران وايي د اوبو برخه کې له طالبانو ناراضه د ایران د بهرنیو چارو ویاند وایي چې تهران د اوبو په برخه کې د کابل له چلنده ناراضه دی. اسماعیل بقایي وايي ایراني چارواکو د طالبانو د حکومت چارواکي د اوبو په برخه کې د تعهداتو عملي کولو ته هڅولي او دغه راز د هلمند د اوبو تړون هم روښانه دی. بقایي د دوشنبه په ورځ په تهران کې د خپلې اونیزې خبري ناستې پر مهال وویل چې د هریرو د عقابې په اړه د لیکلي هوکړې نشتوالی د قواعدو د فقدان په معنا نه دی ځکه د اوبو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ برلاس هیواد ځینې تعهدات لري چې باید عملي کړي. نوموړی وایي په دې وروستیو کې د سلما بند اوبه خوشې شوې او د هیله مند دی چې دا د دوستۍ بند شي. هندي شنونکی وایي پاکستان به د عاصم منیر د مېلمستیا بیه پرې کوي. هندي شنونکي میجر آریا ویلي هغه مېلمستیا چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنګټن کې د پاکستان د پوځ مشر ته کړې وه پاکستانیان به تر پیړیو پور پرې کوي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان پوځي رژیم د کشمیر او فلسطین قضیې یوازې د خپلو داخلي ناکامۍ د پټولو او د خلکو د تیر ایستلو لپاره پورته کوي. میجر آریا دا هم ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم هڅه کوي چې ولسي احساسات له اصلي مسایلو چې مهم اقتصادي کړکېچ دی بل لور ته واړوي. سپنتا وایي هیله لرم دا ځل یو سیاسي زلزله راشي او هیواد کې رښتینی عدالت ټینګ شي. د مخکني جمهوریت نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په شمال کې د تیرې شپې زلزلې د اوښتې مرګ ژوبلې له امله خواشیني څرګنده کړې. هغه دوشنبه پر ایکس باندې لیکلي هیله لرم چې دا ځل یو سیاسي زلزله راشي چې زموږ هیواد کې رښتینی عدالت ټینګ شي. حمید کرزي په بلخ، سمنګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د زلزلې له امله د اوښتو ځاني او مالي زیانونو په اړه خواخوږي څرګنده کړې او له کورنۍ سوداګرو او مرستندویو بنسټونو یې غوښتي چې له زیانمنو شویو کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي. کرزي د دوشنبې په ورځ په ایکس کې ولیکل په بلخ، سمنګان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د زلزلې له امله پر ځاني او مالي زیانونو خپله ژوره خواشیني څرګندوم او د خپلې ډاډګیرنې او غمشریکۍ مراتب د شهیدانو کورنۍ ته وړاندې کوم. نوموړي زیاته کړې هیله لرم چې د هیواد ملي سوداګر او ملي او نړیوال مرستندویه بنسټونه له زیانمن شوو سره مرسته وکړي. کرزي همدارنګه د زلزله ځپلو کورنۍ لپاره د صبر او زغم دعا کړې ده.